د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سوره نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. څه او څوکۍ رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره څوکۍ رنګول زده کوو. دا چوکۍ ده، راځئ نو چې په رنګولو یې پیل وکړو. څو رنګه ده؟ زه فکر کوم 2 رنګه ده، یو زیړ او یو هم ګلیسر شوي. دغه برخه چې لږ شانتې د رڼا نه پناه ده، دغه بله برخه هم ګورئ، دې ته به ګلیسر شوي رنګ ورکو که نه. دقسې دغه برخه هم دغسې دا شا برخه چې سوری پې پروت دی که نه، دې ته به ګلیسر شوي رنګ ورکو. دغسې واخلئ نو زیړ رنګه، دغسې د تکیې نه یې دا دواړه بازوګان دا بله برخه هم دغسې په دغه کم ځای باندې چې کینو دغه ته به زیړ رنګ ورکو. لږ احتیاط. دغسې اوس د کم ځای وار دی؟ زیمه چې دغه مخامخ ځای ګورئ، دغسې ټول به زیړ کړو. او دا ښی پښه دغسې دا مخامخ ګورئ، دې مخامخ باندې چې مر لګېدلی دې ته به زیړ رنګ. څنګه شوه؟ واو، چوکۍ شوه. نو هلکه ته لږ لرې چې زه پې کښېنم. څومره ښه چوکۍ ده. څوکۍ رنګول دې زده کړل، اوس د څه توری رنګوو. دا ټکي ټکي څه توری لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره چې د څه توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د څه توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د څه توري ته څې هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.